15 نصیحت: صداقت یا رښتینولي. رښتینولي د ایمان یوه مهمه برخه او د مسلمان زیور دی. مسلمان او مؤمن ته نه ښایي چې دروغ دی ووایي. په یوه متفقون علیه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رښتینولي غوره کړئ، ځکه صداقت د نیکی لور ته هدایت دی او نیکی انسان جنت ته بیایي. مؤمن چې رښتیا وایي بالاخره د الله تعالی پر وړاندې ورته صدیق صفت ورکول کیږي. له دروغو ډډه وکړئ، ځکه دروغ د بېلارۍ او ګمراهي بیا دوزخ ته د تلو لامل کیږي. هر انسان چې دوامداره دروغ وایي د الله تعالی پر وړاندې ورته د دروغجن صفت لیکل کیږي. 14 نصیحت: غصه خوړل یا کنټرولول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې غصه کنټرول کړه په داسې حال کې چې کوای شول خپل غصه پر چا سړه کړي، یعنی د زړه بړاس وباسي، الله پاک به قیامت کې د ټولو مخلوقاتو مخکې راوغواړي او اختیار به ورکړي چې ځان ته له جنته حورې وټاکي چې کومې یې خوښې وي. الله پاک په قرآن کریم کې هغوی چې خپل غصه کنټرولوي نیکان بللي او فرمایي چې الله پاک له نیکانو سره مینه کوي. الله پاک فرمایي الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ژباړه: دا هغو لپاره چې د بډایۍ او بېوزلۍ په دواړو حالاتو کې مال مصرفوي، یعنی صدقه ورکوي، غصه خوري او د نورو له تیروتنو تیریږي یا خلکو ته بخښنه کوي. داسې نیکان خلک د خدای ډیر خوښ دي. یعنی دغه د هغو نیکانو خوینه او صفات دي چې الله پاک ورسره مینه کوي.